له تیرو 3 ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د داعش پر ضد عملیات روان دي. د یکشنبې په ورځ د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلو. په دې سیمه کې د ملي اردو د 4مې پلې لیوا قومندان جنرال نسیم سنگین وویل په دې عملیاتو کې تر دې دمه 18 قري پاکې شوي او ګڼ شمېر داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. به تعداد 25 نفر کشته شده است و به تعداد 10 نفر هم زخمی دشمن به جا مانده و یک تعداد سلاحی که گرفتیم فعلا جمع‌آوری نکردیم در دست نیروهای امنیتی است. د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په اچین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل دغه قریې چې له وسلوالو پاکې شوې په دې سیمه کې د سیمې پاڅون کوونکي ځای پر ځای کړل ترڅو دوی خپله د خپلې سیمې امنیت خوندي کړي. هم زموږ د امنیتي ځواکونو په پوره وړتیا او میړانه سره موږ وکولی چې دا ټولې سیمې تصفیه کړو، تلاشي کړو او دغه د اچین ولسونه چې د شینواري قوم دی په دې سیمو کې ځای په ځای کړو ترڅو ټول ننګرهار ته ټول افغانستان ته امن راشي. په ورته وخت کې دغو پاڅون کوونکو او د سیمې قومي مخورو خوښي ښکاره کړه چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي او ډاډ یې ورکړ چې نور دوی خپله د خپلې سیمې امنیت ساتي. چې شینواری به د داعش قبرستان ګرځوو، همداسې قبرستان که او همداسې به قبرستان ګرځوو. پاڅون کوونکو نه ډېره مننه کړم چې دوی د خپلو مشرانو خبرو ته غوږ ونیو او دوی نن په داسې یو کار کې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ګټه باندې خبره ده د دې دپاره دوی دلته راغله او خپلې قربانۍ او خپلې دغه ټولې دوی هغه هر څه شاته کړه او د قانون په چوکاټ کې نن مشترک دلته موږ او تاسې ګورو چې موږ نن دلته خپلو مشرانو په څنګ کې ولاړ په متي نظم او تکل افغانستان جوړوو، د خپلو مټو په بدل دا ګلستان جوړوو. که د زلمو سرونه خاورې شي د خاورو سره لوی افتخار او نظرانه ده چې بوستان جوړوو. د هغه پاڅون کوونکي دي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په هدایت د داعشیانو پر ضد راولاړ شوي وو او وروسته د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شول.